الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زما عزتمندو دین د اسلام درس او شپېته خوونه لري. الله عز وجل چې کله بندله اراده د جنت داخله دوی په دقه خوونه کې دوی رب العالمین برخه برابر کړي. ټول ورته نصیب کې دا قشم بده کې بعضی دا خو واسه ابو بکر صدیق چې دا ټول خوونه ورته رب العالمین برابر اوله او د خوونه توفیق هم د انسان له ورکې دي چې د الله په فضل او کرم سره رب العالمین چې فضل وکي به دا کار کیږي او چې رب العالمین فضل ونه کې دا کار نه کیږي. دا به نه اقا معنا ده چې لا حول ولا قوه الا بالله. په دې خوونه کې نن یو بل خو موږ تاسو تشریح کوو ذکر کوو چې هغه ته ویل کېږي انصاف څه ته ویل کېږي. محدثین لیکي و العدل فی المعامله، معامله کې نرمي، معامله کې برابر والی، معامله کې د کمی ځای نه ځان ساتله. دا به څو اقسام لري د انصاف. اول انصاف دې ته ویل کېږي چې انصاف المرء نفسه من نفسه، سړی د خپل ځان سره د خپل ځان نه انصاف وکړي. دې وجه کله چې انسان د خپل ځان سره د نفس معامله نه کوي، د انصاف معامله نه کوي، ته پوه شه بده باندې چې دا بل سړي سره بالکل به معامله د انصاف نشي کولای. عرب یو قاعده ذکر کوي وفاقد الشيء لا يعطيه، ورکون کې د شی هغه بل چاله شي نه ورکي. تاسو چې بخپل شي نشي نو بل بس ورکي، ورکړه تقاضا مخې له وجود کوي. شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله د امت مسلمه یو عالم دی، هغه فرمایي چې په دې انصاف کې هغه دا چې سړی د خپل نفس دعوت نه کې هغه شی چې هغه د حق نه دی، دغه نفس ګندنه کې په هغه خیرو د ګناهونو باندې ذلیل نه کې، په ذلت د ګناهونو باندې سپکې نه کې، په سپکواله د ګناهونو باندې، بلکې سړی به همیشه د نفس لا زیاتواله ورکي، هغه بلوي، هغه بوچتي. خو په دې باندې وچتي کې چې سړی د الله طاعت کوي او د قشان دغه توحید منی افراد الله تعالی بالعبودیه، محبت در رب العالمین سره وساتي، خوف در رب العالمین نه، رجاء در رب العالمین نه، تمه دا غنه ساتل، توکل پر رب العالمین باندې، رجوع انابت کول رب العالمین لا، د الله رب العزت رضا په ټولو رضاګانو د مخلوق تر رضا باندې مقدم کول. او کله چې سړی د خپل نفس سره د خپل نفس نه انصاف وکړي نو دا په هغه وخت کې کېږي چې کله دا سړی د رب العالمین حق پیژني، الله رب العزت پیژني، خپل ځان پیژني، او دا خبر او پیژني چې دا نفس سره پر پیدا شوی دی، او دغه نفس په ټکر د خپل مالک کرانه ولي او دغه شان د خپل فاتر کې، بلکې دا د خبرو کې چې الله زتا پیدا کړم، مستا حکم زما په بدن باندې چلیږي، زما د بدن له مناسب دا چې تعالی سجده وکي، او کوم شي چې رب العالمین مطالبه دی هغه ځان حاضر کی. د سنې چې د الله رب العزت مقصد د رب العالمین خبره ورسته کې او خپل خواهش وړاندې کی، نه خواهش به په مراد د مولا باندې نه مقدم کوي. قرآن کې الله عز وجل فرمایي سورہ انعام کې اوس شپږ د شمرایته دوی به شکل دغه تقسیمات وکړو نو به سوال چې هذا لله بزعمهم، دا د الله د پاره دوی په ګمان، او هذا لشرکائنا، دا زموږ د معبودانو د پاره. فما كان لشركائهم، كم چې دي برخداران د پاره هغه نه رسیدو الله له، کم چې د الله لپاره هغه به دل رسیدو، دي شرکاء له سا ما يحكمون، الله ډېر بد فیصله تاسو کوي. انت مفسرین به ډېر انتهایی تفسیرونه کوي چې دې مقصد څه دی. د مخلوق او د دې معبودانو حق به زر جدا کې په نسبت سره الله لا، د الله د حقوقونه به چیرته شي کوم ګډ وډ پاتې شو هغه کیسه کې منو، خو د مخلوق نه بشه دانه پاتې شو هغه به نه پرې خو دو، د مخلوق حق به کم شو په هغه باندې پوره کوو. د الله رب العزت د حق سره به د مخلوق نه واقصو، د قشن د مخلوق لپاره چې کوم شي انتخاب کړو هغه سره به د الله نوم نه اخستو. نتیجه دارو وتلا انسان دی وګوري چې آیا دا وسه د دې لایق دی کنه، که چیرته دشي کوي چې د خپل ځان سره انصاف نه کوي د رب العالمین په باره کې،
نو د ظلم په خپل ځان وکړي د انتهایی ظلم کوشش وکړي په ضرر د نفس باندې لذت د نفس مقدم کړ د رب العالمین پر رضا باندې دا انسان به چیرته کامیابی به تر باندې ور روان نشي حاصل دی اولنی انصاف دا دی چې ته په دې وخت کې دا نفس په دې شی کې استعمال کړي د کوم شي لپاره رب العالمین دا پیدا کړی دی و الا که د غیر لپاره ته استعمال نه کی تا ګوره به انصافي وکړه جنت لبنه داخليږي دویم قسم انصاف د الله سره دی عز وجل ابن قیم رحمه الله فرمایي چې توبه لمن مبارکی دا که حالت دی په جنت کې ونی دي دا هغه انسان شاده لپاره چې د خپل رب سره انصاف وکړو هغه په دې طریقه باندې چې انسان په خپل ځان اقرار وکړي چې یا الله ستا حق په جندل زنه شم کولې او اقرار وکړي په دې خبره باندې چې ما دا کومه بندګي کړې رب العالمین په دې کې ډېر آفتونه مصیبتونه دي دا سره شان سره مناسب نه ده په کار دا چې ډېر قوي بندګي مې کړې وي ستا په حق کې زمانه تفریط شوی دی ستا په دې معاملې کې زمانه ظلم شوی دی او رب کته چیرته مانه چې ته ما دا بستا عدلی او کته چیرته مامنه چې دا بستا فضلی او کچرته ته نیکی عمل کې دا بده شي چې دا زما د الله احسان دی په ما باندې د رب العالمین سره اخر شي ما سره وکړه او کچرته عمل دی بد وکي نو به بده شي وي چې دا رب العالمین زما شرمول اراده وسوکړه الله رب العزت زما نزان بند کې او زبندي شو ما شیخ الاسلام ابن تیمیه بویلي المحبوس من حبس عن الله تبارك وتعالى وذكره بندي هغه انسان د شهادت رب العالمین د ذکر نه بندي د الله رب العزت نه بندي نو د رب العالمین سره انصاف دا به انسان او پیژني هغه په دې طریقې چې دا بندګي د الله په فضل ما وکړه په دې کې رب العالمین له محتاج نیکی چې کله کوم رب العالمین مال اراده د خیر کړي او بدی چې کله وکړه بس الله زما شرمولو اراده به کړي دا او انسان د رب العالمین لا دې تم ویل کېږي چې انسان به حق د بندګي الله له ور کوي په دې طریقه باندې چې کوم نعمتونه غذر کړی دي دغه شکریا وباسه او کوم کمې زیته چې ستانه وشه په دې وخت کې رب العالمین له انقیاد کا عاجزی کا چې الله زمانه کمې زیته شوی دی اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم کمې زیته مې کړه الله رب عزت تزما بخنه وکا درې کې سم انصاف چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره انصاف دي ته ویل کېږي چې سړی به دغه حقوق ټول پځای کوي کله به دا خبره ذکر کو چې د پیغمبر حق موږ باندې څه دی او څه ته ویل کېږي ایمان بور باندې لري یو محبت بو سره ساتي دوا ځکه اسباب د محبت په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ټول موجود دي حسن پکې دی جمال پکې دی علم پکې دی شجاعت پکې دی احسان پکې دی صله رحمی پکې ده او د محمد رسول الله محبت بر ټول مخلوق په محبت باندې مقدم کوي د دې وجنه خوشاله والله صف انصاف او حجت الله کې فرمایي چې کله په مسله باندې قران او سنت موجود دي موږ دا خبره پریدو د یو مولا خبره مرا واخصه فما عذرنا يوم يقوم الناس لرب العالمين سبق موږ چرته الله مخله ودرېګو څو عذر به پیش کو ایتس د رسول الله صلی الله علیه وسلم توعد بکای داغه توقیر بکای داغه تبجیل داغه امر او داغه وینا به خلکو په امرونو ویناګانو باندې مقدم کوي لوی ظلم په دې ظلمونو کې دا دی چې انسان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حقوق او حق تلف کی هغه پیغمبر چې الله عز وجل فرمایي هو اولى بالمؤمنین من انفسهم دا د مؤمنانو د غیر ځانونو ډېر مهم دی موږ تباہ برباد شو لیکن چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نقصان ونه رسیږي دا څنګه چې خو به ویلو زه دا خوښ نه غنم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل کې د اغزه ما شو زه بچم بلکې زه کب شم خو چې اغله تکلیف ورونه رسیږي او بیا غوشه شیرونه ویلي لقد اجمع الاحزاب لي والبوا دي خلق ټول لازم کړي د عثمان د وشتلو اراده رب العالمین استغفر فقير در روان دي فلست ابالهن اقتل مسلما على اي شق كان لله في الله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك في اوصال شلم ممزعي اس پر و امریشه شکل صدر هزار پر زلالم دا ډیر ظلم چې پیغمبر موږ پر دوه بل څو موږ راخلو بل قسم انصاف هغه انصاف د بندگانو سره دی هغه په دې طریقه باندې چې مسلمان سره به د بل چا په باره کې د شي انصاف کوي هغه به هغه شیخ خو غني چې کمزان د پاره خو غاړي
تر دې پورې که دغه غیر سره مخالف پرایه کې یا سره مخالف په دین کې یا سره مخالف په مذهب کې او یا بغیر نور هغه شیونه چې کوم دغه تصور کېدل شي او تا په دې وخت کې د انصاف پروګرام د دې سره وکړي ته پوهه بده باندې چې تعالی الله عز وجل په هغه درس وش په تو خو نه کې دې خو برخدار کړی جنت لپاره باندې داخليږي شیخ الاسلام ابن قیم شه فرمایي چې تبع ادا کوي دغه حقوق دغه نه طلب کوي هغه شی چې کوم څور باندې حق نه دی او دغه شنتابت نه مکلف کوي په دې شی باندې چې کوم دغه په وس کې نه دی او ته د غوسره معاملې کې بده شي طریقه باندې چې دا ستا غلامان دي ملګری دي چې کوم ته په خپل خوا غني چې غوسه سره د شي معاملې وکي او ته به غوسره د عافیت معاملې د شي کې د عفو معاملې به دا کې لکه څنګه چې غوسه سره د عفو معاملې کوي او ته په غوي باندې دا فیصله کې څنګه چې غواړي د ځان د لپاره چې غیب ما باندې فیصله وکي قران او سنت کې به خپل غلامانو سره او دغه شان د ملګرو سره رفقا او مسلمانانو سره د انصاف به ډېر انته عزت مثالونه دي زه په ځبان ذکر کړی شوی دی قران کې الله عز وجل یو مثال ذکر کړی دی هغه په دې طریقې چې انصاف د سړي د خپل مسلمان ورو سره په نسب کې انصاف د سړي د خپل مسلمان ورو سره په دین کې دا د یو کار دی چې معقول له طبيعت سلیمه فطرت پاک هغه مني حتی در دې پورې کې دشمن سره ته چرته معاملې د دشمنی کې بده شو کیفیت باندې مکه چې قران او سنت نه کې وځي قران کې الله عز وجل فرمایي ان انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله موږ نازل کړی تعالی کتاب د انصاف د لپاره ته فیصله کې د خلکو مابین کې په هغه څه باندې چې کوم الله تعالی تعلیم درکړی دی او ولا تكن للخائنين خصيما تبي دي خیانتګرو سره جګړه مار نه جوړيږي محدثین دې حدیث آیات په تشریح کې فرمایي چې طعمه یو سړیو د قتاده ابن نعمان یو صغر و چې هغه په دې وړو کې او تشدان کې خودلې و هغه اغلا کړه او دې به کې خود د يهودي سره کله چې جنجال په دې کې راغی دغه طعمه انسان شو هغه قسم وکړي چې والله بالله تعالی مال به دې باندې علم شي چې دا کم ځای کې دی نو دې انسانانو دا پری خو لیکن دغه کم تشدان چې په کومه لار باندې وړل شي دی دا وړو غرزولې دي ورزول شي دي خلکو دم دی بس تتبو تعالی شروع کې ها تر دې پر چې يهودي په دې کور باندې ور داخل شو يهودي دې ویلې زنور خبر نه مخ لیکن دغه توشدان او په دې کې چې دا کم شي دی وړي دي وغیرہ دا دي طعمه مال راوړې دي ابو حیان سے بحر محیط کې خبر ذکر کړی دا بدریم جلد 355 نمبر صفحه کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله قصو کې جوش فیصله وکړي په دې مسله کې الله عز وجل دا آیتونه نازل کړه چې ان انزلنا اليك الكتاب اي پیغمبر یقینا موږ تعالی قران نازل کړی دی کتاب بالحق د انصاف د لپاره لتحكم بين الناس د خلکو ما بین کې فیصله کوي خو به ما په هغه څه باندې اراک الله چې کوم رب العالمین تعالی خو دلې او ولا تكن للخائنين خصيما دې خیانتګر انسانانو د لپاره ته ګوره بجګړه کې واقع نشي ظلم وربانونه کې تیرې وربانونه کې دغه ولنه شاهد دی علماء به دا خبر ذکر کړی دی آیات په تشریح کې دشي عجيبه خبره کړی دا شی یا لله انه الاسلام دغه اسلام دی دغه اسلام دی واحد اسلام په تاریخ د بشریت کې او د اسلام را په دی خو هغه نور دینونه شي دي هغه به د انصاف فیصله نه کوي لکه څنګه دا دغه کې ګوره ودا منافق دی ظاهري ځان اسلام له منسوب کړي دی لیکن دا يهودي چې دی هغه مسلمو د اسلام دین شراغه ویل شي پیغمبر دغه خیانتګر په تایید کې واقع نشي اگر کزا مسلمان پیش کوي ولنه لیکن دا په غلطه باندې د جانبي مقابل شریغه په حق باندې اگر که هغه کافر ولنه دی د مسلمانانو د يهودو مابین کې دښمنی څومره قائمه ده د يهودو هغه مکرونه د مسلمانانو څومره انتهایی واضح دي لیکن اسلام چې کله موږ لراغی هغه موږ دې خبر نه منع کړو چې موږ دې بنصافي وکړو کینه په کار ده چې بدیږي کې دغه يهود موږ لاندې کړي او په هغه باندې هر قسمه فیصله شي کېدل اسلام ور باندې کوله لیکن اسلام دا خبره موږ له ونه خوله اسلام د مسلمانانو له ذکر چې د انصاف کار به تاسو کوی دې ته ویل کېږي انصاف دغه انصاف چې کله په سړی کې موجود شي رب العالمین به د جنت په طرف باندې رواني د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم انصاف د خلفای راشدین انصاف چې د اهل ذمه سره کړی دی قران او سنت او د صحابه تاریخ پر باندې گواه دی
جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام امر کړی دی چې د اهل ذمه سره تاسو د انصاف نه کار اخلي، مستأمنین چې کوم انسانان هغه تاسو طلب د امن کړی دی، ظلمونه ور باندې نه کوي. به طور مثال یو حدیث کې راځي من ظلم معاهدا، چا چې ظلم وکړي د معاهد سره هغه چا سره چې هغه سره د دزبندي کړی ده، او کلفه یې مکلف کې فوق طاقته په دې یو کار باندې چې هغه په وس کې دانه و، او اخذ منه شيئا بغیر طيب نفس، داغه یو شی واخصو په دې طریقه چې هغه په خوشاله نه وو، فانا حججه يوم القيامه، دې سړي په وړاندې ګوره سبه جګړه مارې په دنیا کې. دا ته اوس ګوره. او بل حدیث کې دا راځي چې من قتل معاهدا، چې جګړه وکړه د هغه چا سره چې هغه سره د لوس کړی دی، لم يرح رائحه الجنه، دا انسان به د جنت ګوره بوی مونږ ګوري، او ان ريحه د غیده بوی چې موجوديږي تقریبا د سلوي کالو په اندازه باندې وړاندې. خلفاء راشدین صحابه کرامو عمر بن الخطاب هغه ډیر وصیت کړو د اهل ذمه په باره کې چې اوصيكم تاسو له وصیت کوم بذمه الله فإن ذمه نبيكم وفإنها دا چې ذمه تاسو د پیغمبر ده. دې وجنه مسلم روایت ذکر کړی دی د مستورد ابن شداد نه، هغه د عمرو بن العاص رضی الله عنه خبره ذکر کړي. هغه فرمایي چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه اوریدلی دی یقول جناب نبی کریم علیه السلام به دا خبره کوله چې تقوم الساعه والروم اکثر الناس، قیامت برشي لیکن د روم خلک باغ ډیر وي. عمرو ورته ویل چې وګوره ما تقول ذات سوې ځم پیغمبر خبره. هغه دا خبر کو چې اقول ما سمعت من رسول الله صلی الله علیه وسلم، زه تاسو هغه خبره کوم چې ما پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه دا خبره ذکر کړې دا اوریدلې ده. وی عمرو ویل ان قلت ذاك انه ان فيهم، کدا کوم خبره تا وکړه نو به ته پوښتنه بده باندې چې بده کې به څلور خو نه وي. انهم احلم الناس عند فتنه، د امتحان په وخت کې به ډېر وکړي. واسرهم افاق بعد مصیبه، چې کله مصیبت ورته ورشي نو به ډېر زر اوچتيږي او ډېر خطرناک عمل کوونکې به ورسره تېښتنه. او وخيرهم دی بغوري د مسكين د پاره او د یتیم د پاره او د ضعیف د پاره. وی به ویل چې فنظر الى انصاف عمر، محدثین لګي تاسو د عمر انصاف له وګورئ چې د درومنو د صفات ذکر کې اگر کاغه د اسلام دشمنان ولې نه و، کاره دشمنان ولې نه و، خو لیکن چې په دشمن کې موخه خبره و هغه ورته راخاره کړله، هغه پکې وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الله بن رواحه ولې خبر لیدل لپاره چې هغه میوي تیر ټول کی، خو هغه اراده وکړه چې د اوس رشوت ورکړي. عبد الله ورته ویل چې یا معاشر اليهود، اے د يهودو ګروپونو، انتم ابغض الخلق الي، په دې ټول مخلوقاتو کې تاسو مال ډېر بدترین، قتلتم انبیاء الله وجه چې د الله انبیاء وجلدي، وكذبتم على الله فالله بن مدروغ ویلدي، وليس يحملني بغض اياكم على ان احيف عليكم، نه مجبور مال رزما دا کینه تاسو جزا په تاسو باندې ظلم وکما. يهود ویلې به هذا قامت السماوات والارض، دا انصاف د وجنه د خزمکه واسمانونه ولاړ دي، کینه په کار دا چې بده کې څنګه گزارونه ور باندې کړی وي. څومره عجیب خبره ورته ذکر کړه په دې کې د صحابه انصاف. اگر صحابه سره انصاف دي ته ویل کېږي چې ته به دغه ښه تذکرہ کوي او هغه په خپل ډېر انتهازات انصافونه د خلکو سره کړی دي. نو دلیل په دې باندې چې کله انصاف په سړی کې موجود کړي چې دغه انسان مرجانت په طرف باندې به رواني کی، خو لیکن څه خوینه مخکې پیژندل پکار دي چې هغه د انصاف ولا پسان کې راولي. اوله التجرد وتحري القصد عند الكلام على المخالفين، خالواله په وخت د کس کې چې کړه خبره کوي په دې مخالفینو باندې عنایت او کینه بنه کوي، ځکه دا په سړی باندې مقاصد ګډوډي. ته په دې وخت کې به تور مثال غواړي چې زما محبت کار شي، ته غواړي چې په دې مقام کې خپل سینه ور باندې خشي، ته غواړي زور نه انتقام والم، ته غواړي زور نه د خپل نفس اخواله ور باندې وکم، په دې وخت کې بیکار خرابيږي. دې وجنه دي الفاظو کې لګي احتیاط پکار دی. شاعر فرمایي تقول هذا جن النحل تمدحه وان تشاء قلت ذاق الذنابير، امدا شاده کې وغواړي چې صفات وکي کجرو دامه د تور مچي یو شعر ټول کړي دي، خو که بدیو کې نو د څه بیا وایي چې د تور مچي استفراغ کړي دي. دویمه اهمیت التبیین والتثبیت قبل اصدار الحكم، چې فیصله سره مخامخ شي یو هغه وګوره دغه نور سر باندې فیصله وکړه. قران کې الله عز وجل فرمایي هي د ایمان والو که فاسق انسان تاسو له اطلاع راړو دغه لک تحقیق تاسو بیا وکړي مکمل. د دې وجنه امام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فرمایي چې کوم وخت تعالی مسلمان معلومه نه ته ور انکار پاغه باندې مکوا، په هغه چا باندې فتوی ور کړی دی، عمل ور باندې کړی دی، کله چې هغه خطا تعالی معلومه شي دغه نه وړاندې ایسه به ور مخابق شهرت ور باندې وکړه. دریمه خبره دا چې دا کلام په یو طریقه باندې تحمل کوي،
او مسلمان ور باندې بکو ګمان کوي ابو دردا فرمایلی و وی کچرته زما یو مسلمان ور یو غلطه خبره وکړي چې د غیره پر تقریبا اوی جوابونه کومه خو کبم چرته زور باندې قادر نشم زړه شوی مچ کې دی کې خو خبره واخو زپ په شی نه ما او هغه به محمل به قتلې وو مسلمان سړي باندې واجب دا چې د مسلمانانو باندې ګمان وکړي عبارت خوري راوړي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمان په ګمان باندې سخت ترغیب ورکړي لري کعبه کې چې کله طواف کول ورته ویلې څومره مزیدار دی بوی دې څومره مزیدار دی او څومره لوی عزت دې څومره لوی دی والذي نفس محمد بيده قسم دې په هغه ذات چې نفس محمد دغه په لاس کې لحرمه المؤمن اعظم عند الله حرمه منك ستاسو عزت نو ګرځي مؤمن عزت هم ډېر انتهي اوچت دی سید ابن مصیب د څه ویلي چې باز ورونه مال دا خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو نه پاتې کړ چې انزع امر اخيك على احسنه د مسلمان سره خبره بده شي چې کې د شاګر ډیره برابر او جوړه وا څومره عجیب دی وجنه عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم د حاتب ابن ابي بلتعه هغه وګدوګ حسنات را ذکر کړه وی ویل وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على اهل بدر تسبق چې الله عز وجل بدرین لزان را کار کړي به ورته ویلي چې اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم څه چې کوي تاسو وګي تاسو ټول ما بخنه کړی ده عجیب خبره په عجیبه طریقه باندې او بل مسله به کې دا چې تبه د مجادلو نظام باندې د شي مجادله چې هغه مبزي ویني ساله رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه نه منع کړی دا ایدی وجنه عبد الله ابن عباس به دا خبره کوله چې لا تمہاره اخاکا ته ګوره جګړه مکو د خپل ورور سره فإن المرأة كذا جګړه شدا لا تفهم حکمته دغه حکمت معلومیږي نه او دقشن دغه هغه نقصان چې معلومیږي نو سړی یې په طبيعي باندې ورګټ مالک ابن انس به دا خبره کوله وی جګړې د انسانانو د ژوند کله کوي او دقشن د کینی پیدا کوي هم ادب چې انسان کې انصاف راځي هغه په دې طریقې باندې چې کلام د مخالف ظاهر باندې وګوره د حمل کوي تعریض مینه کوي د باطل له دغه نیتونو لا چې دا قشبه کې مراد دی او دا شبه کې مراد دی او دا شبه کې مراد دی ایدی وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم اسامه ابن زید لوی ویلي چې لا اله الا الله ولتولد وجلو حل شققت عن قلبه تا دا غزل شریک کړي دي چې ته دا خبره کوي هغه دی وجه نه ویلي و چې را بدی وخت کې یره ور باندې راغله لوزان ور باندې بچ کولو نه د عمر ابن یاسر مبارک راځي هغه فرمایي چې درې شي چې راځم شه د ایمان راځم کې یو انصاف د خپل نفس نه وبذل السلام للعالم او دقشن د اسلام د مسلمانانو لوړاندې کوله اول انفاق من الاقتار چې کله غریب په دې وخت کې تابع هم د انصاف نه کار واخصو د خرچینه د کار واخستو ابن قیم رحمه الله فرمایي وې څنګه به انصاف کې د مخلوق سره هغه څوک چې رب العالمین سره انصاف نه کوي او به دې وخت کې هغه واقع ذکر کړل چې یو اثر بده کې راغلی دی الله عز وجل فرمایي چې ابن ادم اې د ادم بچیا تما سره انصاف نه کوي خیر الیک نازل ما خیر تعالی درځي او ستا شر مال راخیږي ما ته څونه نعمتونه درکړي زه درنه بے پروايم تا څومره ورانه نظام خو کې کړي دی او زما حق طلب کړي دی په ګناهونو باندې او ته مال محتاجي او امیشه د عزتمن ملائکه د قدر نه ډک ملائکه چې سره خبره موږ راځيږي هغه عملونه چې هغه بد عملونه دي ولې ته د انصاف نه کار نه علي ابن قیم رحمه الله فرمایي چې واسر کې راغلي دي یا ابن ادم یا د ادم بچیا ما انصفتنی تاسو ما سره انصاف نه کی خلقتک وتعبد غیري ما ته پیدا کړی او ته بندګي د بل چا کوي زه رزق تعالی در کوم او د قشن شکر د بل چا او باسي دا خو غلطه ده عائشہ رضی الله عنها فرمایي بلکې د عروه بن زبیر نه دا خبره واردله چې هغه د حسن بن ثابت بدی بیانوله او حسن بن ثابت هغه انسان چې هغه واقع دی فکر ورشریک شوی عائشہ ورته چې ابن اختي ازما خوریا داو پریدا هغه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع کوله هغه شیرونه تعالی نه یا چې ویل دي فان ابي ووالده وعرزي لعرز محمد منكم وقاء زما پلارو او والد دا غو زما عزت د محمد عزت نه دا ټول قرباني عائشہ سمره د انصاف سره خبره بدی چې وکړه اې دې ډېر انتهاجي په دې ډېر اثر په دې کې راغلي دي چې کله انسان دا وګوري یو پکې پیدا پکې دا چې انصاف دلیل په کمال د ایمان او په صحت د اسلام دا انصاف چې دا عامل اساسي دی د مسلمانانو په دې ټولنه چور باندې جوړيږي انصاف د عبد د خپل نفس نه دی انسان چې د خپل نفس انصاف کوي دا دلیل په دې باندې چې دغه انانیت نشته دی بلکې دا قرآن او سنت په څیر روان دی او دا محبت پیدا کوي ارسل تومانیه ور کوي دغه شان چې کوم انسانان غریبانه دغه د ظلم نه ور باندې به ځان بچ کوي وجه دار چې انده زمانه کې زموږ سره خلک ظلم نه کوي د انصاف د انصاف د وجنه ملکونه جوړيږي د انصاف د وجنه هغه علاقه برابر دي د انصاف د وجنه د اسمه کو اسمنه ولاړ دي په دې کې به تعاون کیږي
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دین د اسلام 380 خوینه لري په دې کې انصاف دی چې کله رب العالمین یو بنده اراده جنت داخلو دی کې الله عز وجل په دې خوینه کې د باج خوینه برخه ورکي رب العالمین دې موږ تاسو له د صحیح انصاف توفیق را نصیب کړي تر څو پر جنت ور باندې ور داخل شو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم